بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورو او خویندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، نن درته په دې ویډیو کې یوه ډېره لویه عظیم الشانه وظیفه ذکر کوم. دا وظیفه د قرآن عظیم الشان د یو آیات مبارکه یوه جلالی او خاص وظیفه ده. دا داسې وظیفه ده چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود په اور کې ورغورځولو، نو هغه ټایم کې هغوی دا دعا ویلې وه، نو الله جل شانه هغوی په اور کې دننه حفاظت وکړو. زما عزتمندو، دا قرآنی الفاظ دي، نو چې قرآنی الفاظ وي نو په هغې کې به څومره طاقت او قوت الله جل شانه کې ښودلی وي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل ویزټ کړي وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلی وال نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما له خپلو استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شاتې نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د قرآن عظیم الشان د آیات کریمه د خاص وظیفه هم نن کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. زما عزتمندو، دا خاص وظیفه او دا خاص عمل تاسو په هر ټایم کې کولی شئ او په هر وخت کې کولی شئ. کله چې د ستاسو څه حاجت راپېښ شو، د لوی نه لوی خاص حاجت وي، ناممکنه حاجات مو وي، نو دې دپاره دا عمل تاسو لازما وکړئ. الله جل شانه به درته دغه د لوی نه لوی حاجتونه پوره کړي او هغه ناممکنه حاجات به درته ممکن وګرځوي. یا زما عزتمندو، تاسو په دشمن باندې غلبه حاصلول غواړئ، مقصد مو دا وي چې زما د دشمن کمزوري شي او زه پې غالب شم، نو په دشمنانو باندې د غلبې حاصلولو دپاره دا ډېره خاص وظیفه ده. یا زما عزتمندو، د ستاسو یو مقصد دی، یو خواهش دی او دا جایز هم وي. که تاسو په خپلو مقاصدو کې او په خواهشاتو کې کامیابي حاصلول غواړئ، نو دا عمل تاسو صرف یو ځل ازماو کوئ. زما عزتمندو، دا یو خاص عمل دی، مکمل توجه دیان سره تاسو دا وکئ چې د څه مقصد دپاره، د څه حاجت دپاره مو وکړو، نو دې یو عجیبه انقلاب به تاسو محسوس کئ. زما عزتمندو، دا زه تاسو ته قسمیه ویمه چې تاسو به لا وظیفه نه وي کړي، الله جل شانه به د ستاسو حاجتونه پوره کړي، خو په شرط د دې چې پوره توجه یقین سره د الله جل شانه په ذات باندې کامل ګمان او مکمل برواسې سره تاسو دا وظیفه وکړئ او یقین و په الله جل شانه باندې مضبوط وي چې ضرور به الله جل شانه زما د حاجات پوره کوي او زما د مشکلات په ختمی. زما عزتمندو، دا هغه مبارک کلمات دي چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د غزوه بدر او د غزوه احد په موقع باندې دا ورته وظیفه کړې وه. لہذا زما عزتمندو که چېرې تاسو په دشمن باندې غلبه حاصلول غواړئ د هغې دپاره هم دا ډېره مجربه وظیفه ده.
یا په کاروبار کې او روزګار کې کامیابی غواړئ نو د دې لپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. یا د ستاسو ناممکنه حاجات وي، د لوی نه لوی حاجات وي، نو زما عزتمندو د هغې دپاره دا ډېره عجیبه وظیفه ده. صرف یو ځل دا وظیفه کول دي. زما عزتمندو دا قرآني الفاظ دي، ډېره بهترینه عظیم الشانه وظیفه ده. د دې دومره برکات دي چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. زما عزتمندو دا وظیفه تاسو هر ورځ کولی شئ. یعنی چې څه ټایم تاسو حاجت را پیښ شو، تکلیف او مصیبت در باندې راغی، نو په هغه ټایم کې تاسو دا وظیفه کولی شئ. نه د دې دپاره څه شرط ته، نه د دې دپاره څه خاص ټایم مقرر دی او شرط دی. خو بس زما عزتمندو دا خبره به یاد ساتئ چې مکروه ټایم کې به دا عمل تاسو نه کوئ. مکروه ټایم د سحر اذانونه چې کله وشي نو تر اشراقو پورې، دغه رنګې د مازدیګر نه والې ماښامو پورې، دا دواړه مکروه ټایمونه دي. دې ټایم کې به تاسو دا وظیفه به تاسو نه کوئ. زما عزتمندو د ټولو نه مخکې به تاسو صحیح طریقې سره نفل وکئ. کله چې مو نفل وکړو نو په خپل ځای باندې و بیا کښېنئ او 21 مرتبه 21 ځلې به تاسو درود شریف ووایئ. ښه ده چې درود ابراهیمي ووایئ یا بل درود شریف چې کوم تاسو ته آسان وي هغه به ووایئ. د دې نه پس به 121 ځله به تاسو حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل دا به تاسو ووایئ. په آخره کې بیا 21 پیرې درود شریف ووایئ او بیا به د دعا د پر لاس پورته کوي. الله جل شانه نه به دعاګانې وغواړئ. که په دشمن باندې غلبه حاصلول غواړئ، یا په سکار کې کامیابی حاصلول غواړئ، یا خپلو مقاصدو کې او خواهشاتو کې کامیابی غواړئ، حاجتونه پوره کول غواړئ، نو زما عزتمندو د الله جل شانه نه به انتهایی عجزه سر دعاګانې وغواړئ. ضرور به ضرور به د دې مبارکو کلماتو په وجه باندې الله جل شانه د ستاسو دا تمام مسائل حل وګرځوي. زما عزتمندو ډیره بهترینه او مجربه وظیفه ده. تمام انبیاء کرامو دا وظیفه کړې ده، تمام صحابه کرامو دا وظیفه کړې ده، تمام اولیاء کرام او علماء کرامو دا وظیفه دا عمل کړی دی. ډېر بهترین او عظیم الشان عمل دی. ضرور به ضرور هم نن تاسو دا وظیفه دا عمل وکړئ. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.